کول د دینه چې دی اچار جوړ کی کدو باټینګړ او نور دای سشته چې هغه اچار جوړ کی دا هر یو شی اچار جوړ ها دا بیا د خوري چې غلا 2-3 ورځې تیری کی کنه کمر کته وسی نارنجان او بیا چې دینو خوان را پریدي بیا شو خوري کنه بیغمه خوب کینو په هغه کې غلا راځي نو بل د ټول نه زیاته ښایسته او انټرسټینګ او سپیشل خبره دا ده چې دا وګورئ دا یو جونګړی چې دی دلته کې جوړه کړې ده او دا درته وایم چې دی جوړه کړې څه دپاره ده پلو کې څو پچی اړوئ په عثمانه 3 پچی ښه په یو پلو کې چې دی 3 پچی د باټینګړو اړئ هغې نه چې دی یو پنډ جوړیږي دې کې بیا چاڼ ماڼ کوئ عثمانه ښه دې باندې څومره خرچه رالي 1 لاک خرچه پرې رالي او کنه د بوتغلي د یوریا ډي پی خرچي پیډيري دي خرچي پیډيري او دوايانې او اوس په 200 په 1.5 روپے پند خرڅيږي. السلام علیکم ستړي مشي په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جی د مازیګر ټیم او کلی کې په چکر باندې وروتم اکبرپور سره نږدې منځ زخې کړي دي زونګه اکثر له په کمنټو کې دا تاسو خلک کوي نو بالکل حال ته کې موجود یم او په دې لاس کې تاسو وګورئ دا مخامخ با جوړ آباد دی جی نو ان شاء الله په دې ځبانه به زه هم ویډیو جوړوم دلته مازیګر ټیم کې ډیر خولي او خيستا گیمونه چې دی کیږي ډیر زیات غړه غړي ان شاء الله په دې باندې به هم ویډیو جوړوم دا وخت راغلی ما د تاجی کاکا پټی ته دلته کې د باټینګړو شوکه چې دی شروع ده سلور تنه چې دی دا وخت په باټینګړو کې لګیا دي شوکه کوي باټینګړ شوکي خو کله چې باټینګړ او شو کیږي هغه نه پس دې سره ست ترتیب کوي ست پروسس ته نو هغه به هم زته سره شیر کوم د ټول نه پیله خدا تاسو ګورئ ماشاءالله جی د باټینګړو دا شوکا دا عثمان خان مخامخ لګیا دی پچای اخی دا او هر طرف نه چې دی باټینګړ شوکي او په دې پچای کې چې دی اګدي دا تاسو ګورئ له خیر سره عثمان خان پچای ډک نه د زویم چې وایډه او راوایله چې بیا وسبب عذاب ځانه دی باندې خو نور نه راځي له خیر سره دا چې دی عثمان خان پچای ډک کړله دلته کې راغلو پلو چې دی دلته کې ویړ دی خدا خو ډک شوی دی زما په خیال دی ته اوس بل پلو چې دی دلته کې ویړ کی او پاغي باندې به دا بیا واړی په پلو کې څو پچی اړوئ په عثمانه 3 پچی ښه په یو پلو کې چې دی 3 پچی د باټینګړو اړئ هغې نه چې دی یو پنډ جوړیږي دې کې بیا چاڼ ماڼ کوئ عثمانه ښه چاڼ کې څه کېږي ما ته دا ووایه ښه دا تاسو وګورئ لکه او دا سپین دا غټ باټینګړ چې دی دینه اوچتئ دا بیل کوي نو دینه بیا بیل پنډ جوړوئ که څه حسابي ښه دینه چې دی بیا بیل پنډ جوړئ کله چې پچی په دې کې واړئ 3 پچی په یو پنډ کې اړولی کیږي او په هغه پنډ کې بیا چاڼ کیږي خراب او غټ مطلب کوم چې سپین شوي دا وګورئ دې کې به تاسو ته ډېر غټ ډفرنس ښکاري دا وګورئ دا سپین شوي دي تاسو ته به پکې ازاد چې دی فرق ښکاري نو هغه چې دی بیا تې بیلئ د دې چاڼ نه بیا علیحده بیل پنډ چې دی ډکئ نو څه داسې پراسیسي بیا پنډونه تړي دلته بیا ماښامې سوزکۍ راځي انشاءالله کوشش به کومه چې هغه هم تاسو سره شیر کړمه او هغه سوزکۍ چې دی دا مالونه بیا وړي منډو ته نو منډو کې چې بیا خرڅ شي په سبا چې بیا بلې پیرې راشي نو پرچې چې دلته کې لوکل خلکو باندې تقسیموي د چا چې مالونه یو دا به جانان ماما ته نږدې ورشو ټول نه پیله جانان ماما السلام علیکم لاس میلاو کا ښه دا جانان ماما ویډیو کې تاسو سره مخامخ شو او دا چې دی دلته کې دا باټینګړ ټولی جانان ماما د سپینو باټینګړ دا ولې بیلی او د دې مطلب دې کې څه وجه داسې چې دا د پنډ نه چې دی بیلی او چاڼ پکې کوي دا یو کار دی که سپین باټینګړ دا ډیمانډ کوي مونږ نه خلک نو دا مونږ له وباسئ که نه صحیح اچار ته اچوي که بیا خوري بالکل د دې نه چې دی اچار اچولی کېږي کدو باټینګړ او نور داسې څه شته چې هغې اچار اچولی کېږي دا هر یو شی اچار جوړېږي ښه دا بیا د خوري چې غلا 2-3 ورځې تیری کی کنه کمر کته وسی نارنجان او بیا چې دینو خوان را پریدي بیا شو خوري کنه بیغمه خوب کوي نو په هغه کې غلا راځي نو ودی وی ښه صحیح خبره دا باټینګړ د اچار د پاره هم استعمالېږي چې د سلور تنه په کار باندې لګیا دی عزت خان نیم پټیم ټول کړی دی ښه نیم پټی چې دی دا وخت ټول شوی دی نو نن به دا ختم کوي که نه پاتې کیږي ښه سبا ته هم چې دی دې کې څه پټی به چې دی سبا لپاره پاتې کیږي نن وی ټول نه ټولیږي د مازدیګر اذانونه وشوله ماښامه پورې به چې دی دی لګیا وي هغې نه پس دلته سوزکۍ راځي بیا د پنډونه چې دی هغې ته اچوي هغه سیټ ته ورځم هغه سپیدارو سیټ ته هلته کې هم چې دی پنډونه پراته دي تاسو ته یې ښیم یو ځوان چې دلته خشاک نه هم رالی څنګه یار ښې خشاک کوې لکه
تنور منور او دې لپاره اور دپاره چې دی د خشاک غم کوي ضروري دی بیا کټوی نه پخېږي که نه او دلته دا ګیر شاپیر علاقو کې چې دی کلیوال ژوند دي نو بس په کلیوال ژوند کې چې دی دا ټولې خبرې شاملې دي کارونو ته خلک راځي ګیاګانې کوي خشاکونه کوي سبزیانې ټولوي نورې داسې ګڼ شمېر خبرې دا په کلي کې موجود وي جي دا د کچالانو پټې دی جي دې کې کچالان کرلی شوي دي او د کچالانو ساک چې دی ډېر زیات ښایسته وي دا وګورئ دا کچه پاڼه نه ده دا کچه پاڼه دا د کچالانو ساک دی جي او دا دومره سپیشل ذایقه وي د دې ډېر زیات پرې مین یم جي نو فلحال چې دی کچالان پاخه شوي دي دا چې دی اوښکو ته نږدې دي ځکه چې دی خپله پاڼه چې دی څښاکه بس دا وګورئ پاڼې چې دی ختمې شولې نو دا چې دی تقریبا پاخه شولو دې نه پس به چې دی دا کچالان به وباسي انشاءالله که موقع ونه دا به م تاسو سره په ویډیو کې زه ضرور شاملوم د کدوانو اچار د باټینګړو اچار چې ډېر زیات ښایسته وي زبردست وي د دې اچار څنګه کېږي دا چې دی اویه شئ چې کله یې اویه شئ نو هغه بیا چاڼي کې چې دی چاڼ کړي بیا چې دی هغه بالټي کې واچوئ په هغې باندې د شړشمو دانې واچوئ په هغې باندې چې دی مرچکې اوږه وټکئ هغه پکې واچوئ په هغې باندې چې دی شملې ور واچوئ سر پرې بند کړي په درېیمه ورځ چې دی هغه اچار شوي نو ډېر زیات زبردست ټیسټ وي چونکې زما خپل هم ډېر زیات خوښ دی ډېر زیات یې لایک کوم او دې ځل مونږ کړی و اچار نو ډېر زیاته مزه هم ترې اخیستې وه دا باټینګړو پنډونه ډک دي درې پچی په هر پنډ کې اچوئ دا وګورئ چاڼې دې څومره ډېر ویستې دی د دې پنځو پنډو نه چې دی دا چاڼ وتی دی دا کله چا اوس په کار وړي نو هغې له به ورکړي که بیا نی او چا نی غوستي نو دې نه به چې دی ځان له پنډ ډک کړي او هغه به چې دی بیا منډۍ ته وړي نو هغه به هم خرڅېږي ګورئ دا په باټینګړو کې لګیا دي زه هم راننوتلم دلته باټینګړو ته راغلم صفا جامې مې اچولي دي خو ما یې چې دغه داسې کار دی ګټه په تاوان کېږي که نه دا متل به تاسو اورېدلي نو جانان ماما دا صحیح ویلی دی که نه ګټه په تاوان کېږي کچھ پانے کے لیے کچھ کونا پڑتا ہے هغه خبره ده دا د باټینګړو شوکه روانه ده دا وګورئ رپټ کې چې دی درې زلمي داسې یو چې دی مشر ماما دی خیر دا زلمی نه دی که نه زلمی ماما او که نه دا مشرانو کې راځي دی خو دوه زلمي چې دی ورسره یې لګیا دي دا وګورئ ماشاءالله ماشاءالله جانان ماما یقین وکړه جامې مې پاکې دي ګریمام د سره ټولول دی خو ما لږه ډېره مزه راکړه یاره که نه الله مالک دی پهله بیا تاج محمد مالک دی ښه په دې باندې څومره خرچه راغلي 1 لاک خرچه پرې راغلي او د بوتغلي د یوریا ډي پي خرچې پې ډېرې دي خرچې پې ډېرې او دوایانې اوس په 200 په 1.5 روپۍ پنډ خرڅېږي بالکل دوستانو دا زمیندارو سره چې دی مطلب هغوی ته دا ډېر غټ تکلیف جوړ کړي او دا ډېره غټه پریشاني جوړه کړي د هغوی کالو سر د دې نه چې دی آمدن وي مطلب دې ته ناست دي چې څه پیسې به راله وکړي په دې باندې غټې غټې خرچې وشي 5,000 د 6,000 چې دی په دې باندې یو سپری کېږي او اوس هم چې دی په دې کې باټینګړ څښا دي او بیا چې دی د دې ریټونه ني نو زمیندار چې دی هم دې ته سترګې وي نو بیا هغوی چې دی ډېر زیات خفئ څو ورځې پس به پې سپری کوې او بالکل په باټینګړو زمیندارانو ته به ډېره ښه پته وي چې په باټینګړو به هر 3 ورځې پس چې دی سپری کوې او خامخا به پې که ونه کړې نو ټول باټینګړ به خراب وي او د سپري نه علاوه اوس هم په دې کې ډېر زیات باټینګړ چې دی خراب دي ډېر زیات چې دی پنډ کې چاڼ وځي نو جانان ماما وی چې تاج محمد چې دی د دې غمه بیمار شو نو بالکل بیماریږي به نه چې دومره خرچه او دومره خواری دي پې 4 کسه دا لګیا دي ټولۍ د دی دیاړیانې شوې دی له به خامخا مزدوري ورکوې نو بس دا خرچې دي پې او بیا چې دی پیسې نه کوي نو د جیبه چې دی مزدور ته پیسې بیا دی ورکوي نو دا ډېر غټ تاوان دی او خفه کېږو پیسو کو دوا به ورله کوو چې خدای پاک ته یې ګران کړي او په ښه ښه ریټونو دی ورله خدای پاک خرڅ کړي چې د دی اړه پې یخ شي ځکه د دی هم دې ته کاته وي که نه نو که مال ډېر کوي نو څه پې چې ریټ یې ارزاني نو بس دغه صورت حال دی دلته کې بمبه هم ځان ته کنستې د ضرورت مطابق که اوبو ته د دی ضرورت شي نو بس دا بمبه چې دلته کې نږدې ده دا وګورئ دا پنډونه دلته کې پراته دي او دلته نه اوبه څکي نور چې د اوبو څونه ضرورت یې هغه دلته نه پوره کوي ځکه کورونه چې دی لږ مزل ورته شته لږه فاصله ورته شته نو دلته یې ځان ته پمپ هم کنستې دی بل له ټول نه زیاته ښایسته او انټرسټینګ او سپیشل خبره دا ده چې دا وګورئ دا یو جونګړی چې دی دلته کې جوړه کړې ده
دا تاسو وګورئ ښه او دا درته وایم چې دی جوړه کړې څه دپاره ده دا وګورئ دا چې دی یو سفر شانتې جوړ کړی دی جانماز پکې هم دلته کې موجود دی په دې کې چې دی کسان ناست دي ګپې لګولي او بل دا باټینګټ چې دی دنګ دي نو که څوک رانې کوي نو دلته ځمکې نه چې دی نه ښکاري که دلته کس ناست دي نو دا سفر یې چې دی جوړ کړی دی د لرګو نو دلته چې کښېني نو دا پټی چې دی داسې به تاسو ته ښکاري داسې پوزیشن کې دا وګورئ ګینې زه به د کوشش وکړم چې دې ته وروخېږم چې تاسو ته اندازه وشي دا بسم الله الرحمن الرحیم دا تاسو ګورئ ښه دا چې دی سفر ته زه اوس راوختم دا وګورئ سفر ته زه راوختم دې ځینه د پټي څه داسې پوزیشن به ښکاري آزاد چې دی خلک پکې ښکاري نو دا د دې سیفټي دپاره چې پټي کې مطلب څوک شوکه نه کوي بغیر اجازته وداوټ پرمیشن ځکه څه ناڅه خلک داسې وي که نه چې هغه وراني ماني اکثر له کوي نو د هغې دپاره چې د دې خیال ساتلی کېږي مطلب دې ته چې دی خیال کوو چې څوک پکې ورانې ونه کړي یا فصل ته چې دی څوک نقصان ورون رسوي او یا د دې دپاره چې فصل کې څوک ورانې ونه کړي او دلته چې دی جانماز هم پروت دی د ضرورت مطابق که چېرته د مونځ ناوخته شي دلته چې دی بیا مونځ هم کوي دا اوس له خیره سره ګاډی رالو دا ځوانانو چې دی پنډونه په سر کړي دي ګاډي له وباسي دا وه زموږ نننی ویډیو امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او انټرسټینګ ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي دوستانو اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته کې اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان